بځان له خوشي ځای کې کېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه. الله وی روجهدار لما 2 خوشحالۍ تیاری کړي دي. 2 خوشحالۍ دا راز په راز کې وساتئ. ما 2 خوشحالۍ تیاری کړي دي. یوه خوشحالي ماښام د روجه ماتي په ټیم کې میلاویږي چې د سړي ټوله ورځ روجه او د ماښام وخت داخل شي د الله حکم وشي. دا د ماښام وخت نه دی، دا د الله حکم دی. بس د الله حکم وشي په غونډه دنیا کې مسلمانان خوراک تلاس کی. یوه دا څومره غټه خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانات دي هغه خوراک تلاس کی. ټوله ورځ روجه په دغه ټیم لاس کې خوراک. نو دا څومره خوشحالي رالاله. نو یوه خوشحالي په وخت د روجه ماتي کې ده. او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه. الله وی چې کله دا بنده زما سره ملاقات کی چې ما سره میلو شي نو یوه خوشحالي هغه ټیم ده. یوه دا ده. نو په روجه یوه خوشحالي الله راکړي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده. هغه خوشحالي ده. نو روجه یو عظیم عبادت دی، ډیر عظیم او لوی عبادت دی. ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی. دا د الله سره یو راز دی، تاسو ته به پته ولګي. راز ځکه دی چې کله سړی روجه ونیسي نو د معده خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي. دا د معدې د خالیوالي د وجې نه وي. نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روجهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده. ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده. ځکه دا د معدې د خالیوالي د وجې نه ده. او معده دې ځکه خالي ده چې خوراک نه کوي. خوراک ځکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام، ما روجه فرض کړي خوراک به نه کوئ. بس دا د الله حکم ما ته متوجه دی. اوس سوچو کوي په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روجه ده. خوراک تو څوک نه لاس کوي، اوبه شته او بوټ نه کوي، خوراک شته او نه یې کوي. وایي دا د الله حکم دی. نو الصوم لی وانا اجزي به. الله وایي د دې روجو بدله به زه درکوم. علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نورو اعمالو بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجې بدله به الله وایي زه خپله ورکم. روجې ما دپاره نیولې دا زما سره یو راز و. دویم علما وایي الصوم لی وانا اجزا به. یو روایت داسې دی. نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما دپاره ده او د روجې بدله سیمه. د روجې بدله زما ذات دی. زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې. نه یې خوشحاله روجتیانو. الله وایي ما له روجه نیسئ وانا اجزا به او د روجې بدله زما ذات دی. څه مطلب؟ مطلب دا دی چې ته ما دپاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم. زه به دیدار درکم که نه ما به ووینې په جنت کې د دې روجې په بدله کې. دا معمولي خبره نه ده. دا روجه زمونږ ده. په دې به د الله زیارت میلو شي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. په دې روجه خو الله نه میلاویږي. په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي، د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. د سترګو روجه نشته دی. ټوله ورځ فیسبوک آن دی، په موبایل بربند تصویران کاته دي. نو د سترګو خو روجه نشته. نو لاړه روجه ډال دی خو نبی علیه السلام وایي ماته یې نه کوي. ګورې دا ډال دی، په دې د شیطان سره مقابله کیږي. او خیال کوئ ماته یې نه کوي. ګورې دا ماتیږي زمونږ نه. دروغ یې ماتوي، غیبت یې ماتوي. په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی. نو د سترګو روجې م لاړلې. اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي. د نن نه بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک یې نه ګورم. دا د فیسبوک میاشت نه ده، دا د قرآن میاشت ده. جبریل امین به راغې په روجه کې د امام الانبیا سره به یې د قرآن دور کو، د قرآن دور به یې کو، قرآن به یې لوستو. نو څنګه دور به یې کو؟ قرآن خو لا پوره نازل شوی نه و. نو علما وایي چې څومره به نازل شوی هغه به یې ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو. نو چې کم به نو نازل شوی هغه به تی بیا الله یې کو، ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو، قرآن به یې لوستو.
نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روژه کې دا د موبایل نه بالکل واړو ځوانانو سترګې واړو دې قرآن ته یې داسې متوجه کو وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي چې روژهدار یو سترګې په قرآن لګي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله زمونږ د کور زنانه به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې ډوډۍ پخوي 15 پارې د قرآن تلاوت کوي پېشمني له تیارې کوي 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي زنانه و څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی څه شو هغه کورونه څه شوې هغه زنانه موبایل ورک کړل هر څه د قرآن تلاوت یې ورک ځوانانو قرآن ته لاس کوي بالکل د موبایل او فیسبوکونه او یوټوبونه احتراز وکړي قرآن ته لاس کوي دا د قرآن میاشت ده دا د قرآن میاشت ده نبی علیه السلام او جبریل امین به ده ورکو د قرآن د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن ده ورکوئ د قرآن ده ورکوئ قرآن په مخه یو بل ته اوروئ وایي دا د ده ور میاشت ده او جبریل امین به د نبی علیه السلام سره ډېر میلاوېدو چې ډېر به ورسره میلاوېده نو د نبی علیه السلام به ورسره سخاوت هم ډېر سیوا کېده حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام به په روژه کې دومره سخي شو دومره لکه دا تیزه هوا تیزه هوا څنګه زر خورېږي څومره خلقو ته نپه ورکوي داسې به نبی علیه السلام دا نپه خوره کړله د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده دا د قرآن میاشت ده دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده دې کې سخاوت سیوا کوي دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي دې کې به قرآن لولو ځوانانو خپلې ټوپۍ په سر کوي او قرآنونو ته لاس کوي چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته که ډېر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ اولو لسو کې یو د قرآن ختم منځنو لسو کې یو د قرآن ختم اخیره عشره کې یو د قرآن ختم نو چې د اختر په ورځ الله بدلي ورکوي یوم الجائزه د انعام ورځ را روانه ده هغه د اختر ورځ ده نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي نو یا الله ما 3 پیرې قرآن ختم کړی و یوه پیره ته راوکي او 3 پیرې داسې یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر دی نو موږ وایو اسانه روژه ده څنګه اسانه ده مړه وایي سحر ویده شم چې ماسپښین مانځله راپاسم او چې ماسپښین ګرځم راګرځم چې ماښام اذان شوي ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله وایي بس صحیح ده د اختر په سار په تمه اوسه تا ته به د خوب اجر میلاویږي د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي نو ته به د خوب اجر غواړې ته به د خوب اجر غواړې دا د ځان ستړي کولو میاشت دی ځان ستړی کوي ستړی دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودی مه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله ریلیکس تېره نه شوله د الله د رحمت نه محرومه شوې محرومه حدیث مبارک کې راځي بختور صحابه نبی علیه السلام صحابه ته وایي د جنت مختلفې دروازې دي که نه یوه د صدقې دروازه ده نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلېږي یوه پکې د روژهدارو ده یوه پکې د مونځ کوونکو دغه دروازه ده چا چې نفلي مونځونه ډېر کړي هغه به په هغې باندې داخلېږي او یوه پکې د روژهدارو دروازه ده وی باب الریان ورته وایي ریان د هغې دروازې نوم دی وی په دې به صرف روژهدار داخلېږي صرف روژهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روژې نیولي اومې ورسره نور نفلي روژې نیولي هغه روژهدار به په هغې داخلېږي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دی که پاره دروازه څوک داخل شو خو داسې کس په پکې چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي مانځه والا ته به د مونځ کوي وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي داسې کس به پکې چې هره دروازه به یې رابلي نبی علیہ السلام ورته وایي وارجو ان تکون منهم زما امید دی چې هغه به تی زما امید دی چې هغه تی صرف ابوبکر صدیقه
رضی اللہ تعالی عنہ وارجو ان تکون منهم زه امید ساتم چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا مرحبا مرحبا، تا ته به هره دروازه اعلان کوي، تا ته به هره دروازه آواز کوي. ډېره مبارک میاشت را باندې راغله. حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان، چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله کولاو کړلې. راځئ وی د جنت دروازې کولاو دي، راځئ ځوانانو، هی ګناهګارانو ټول راځئ ټول. فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولاو دي، راځئ راځئ مافیانې غواړئ، راځئ منځونه کوئ. وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې دي، بس هغه بندې شولې. څومره د رحمت میاشت راغله، څومره د روغې او د صلح میاشت راغله. هی ځوانانو دا د جوړې میاشت راغله، دا د صلح میاشت راغله، دا د الله سره د روغې میاشت راغله. الله روغه کوي، د روژه ماتي پټې میم کوي او د ماسپخین میم کوي. چې روژهدار نو الله روغه کوي. دا د الله سره د روغې میاشت راغله. روغې وکړو، روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي، ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولاو دي. نه دا روغه نه ده، دا روغه کوي، روغه روغه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی؟ ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. نبی علیہ السلام فرمائی وی رب العالمین وائی چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه. د الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشت در باندې راغله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي. دا د قرآن د ختم د پاره دي، کینم بم نه او په ولاړه به قرآن ته ودرېږم. مال الله ځواني راکړي. بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی، بس توبه وباس. د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته، او اوله عشره شروع ده دا د رحمت میاشته. دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایئ. اوله عشره کې چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی پہ 10 رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته 1000 پیرې درود شریف ووایې نو څو رحمتونه راله؟ 10,000 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی؟ دا 1000 پیرې ډیر په اسانه کېږي. نو چې دا 1000 پیرې ووایي نو 10,000 رحمتونه در باندې د الله د طرف نه راورېدل. دا د رحمت میاشت ده، رحمتونه راوریږي. د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولاو دي. ډیره د برکت میاشت راغله، ډیره د رحمت میاشت راغله چې ضایع رانه نشي. عبادات پکې وکړو چې ضایع رانه نشي. بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب، د خپل وس مناسب. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې یو روجدار له د روجه ماتي انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد کړ، چې یو کس ستا په مال روجه مات. نو صحابه خو غربو نو، صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کړو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکړئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي. بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله، نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو.
موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي او هغوی ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائما چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې، په یو روجهدار د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې، د روجماتي انتظام یې ولو کو هغه راولګېد روجه یې ماته کړله. دا څومره اسانه خبره ده. یوه ډبه شربت چاله واله، یوه ډبه وله واله وای ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه، دا زما د ثواب په نیت اخیستې، نور مې وس کېږي نه، دا یوه ډبه مې د وسه وه جدا مې واغستل، خو مهرباني وکړه زما په دې روجه ماته وه که نه. نو ومن سقا صائما نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې د روجه ماتي په ټیم کې سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي، یو ګوټ. داسته چې په روجهدار باندې ګوټ څکئ دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي، د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي. او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکړي او داسې ګوټ به لا يظمأ حتى يدخل الجنه چې میدان محشر کې هغه ګوټ وڅکي نو چې د څو پورې جنت ته نه تللی بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې، بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکړي. د میدان محشر څومره سخته تنده، څومره سخت حالت به وي، څومره سخته تنده به وي، په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي چې څو پورې جنت ته نه دی تللی په ده به بیا تنده نه راځي. نو دا ګوټ د روجماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی. هی د یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو نښې ورځې باقي پاتې دي، نښې ورځې دي باز چې دا روجه ختمه شي دا دغه به ختم شي، دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات به ختم شي، دا لږې ورځې دي. ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ بدلی به تقسیمیږي. بیا به وایي مولي صاحب نو خبر د اول نه نو، مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه، مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه، مولي صاحب نو خبر. ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي. بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ، جماعت ته راځئ. تراوح ختم هم بېګا شروع شوی دی، بېګا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه نو چې کوم ځای ختم شروع ناراسته مه کوئ، لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ هلته ورځئ. نن په شمار ورځې دي، په شمار 29-30 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډونه کوئ، د بیې اوږدې ګورئ. جومات کې ختم وشي نه میلاویږي، حافظ قرآن په بیټک کې ودروه، خو وایي لنډې راله خوند نه راکوي، ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ. نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي. نو دا د لوټ مار میاشت ده. حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله له طرف نه آواز وشي وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ، میدان ته شئ، د عبادت سیالی کون کی را میدان ته شئ، دا د سیالی میاشت را میدان ته شئ، میدان ته شئ، دا د عبادت د سیالی میاشت. الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي. څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربنډو له جامې ورکوئ، د قرآن تلاوت کوئ. دا 3 صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه. دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا 3 صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه. بربنډو له کپړې ورکول، وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول. قرآن ځان سره ګرځوئ، یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن قرآن قرآن. وږې اینه ډوډۍ ورکوه، بربنډ اینې هم کپړې واله. زه اختر له 2 جوړې لم، یوه ستا شوه یو به زما شي. نو دا عثماني صفات دي. روجه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي، ډېر خوند. نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کو چې ماښام روجه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ
چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي. اوس زمونږ کلي کې پلانکی خو یتیم دی، د هغې په درستخان به وي، د پلانکی ښځې خو خاون مړ دی، یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي، هغې کره به ماښام کجوره وي، د هغې کره به د ټانک شربت وي. نو زه چې دا خلک ځان سره چې ماښام کینئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ، دا یوازې مه خورئ، په دې یوازې غرې مه ږدئ، لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ. په دغه ټیم الله دعا قبلي. ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ، پابندي ولګوئ، پابندي په دغه ټیم کې الله دعا قبلي. بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه.